آیا دا د کار راتلونکی دی؟ دغه اختراع انسان او ماشین سره نږدې کوي. یو بهرنی سکلیټ. هغه د شیانو په وړلو او جګولو کې له سړي سره مرسته کوي. هغه د ملا د درد مخه نیسي او درانه شیان ورسره په اسانۍ پورته کیږي. دغه بهرنی سکلیټ ته کمپیوټر هدایت کوي چې هر اغوستونکي ته بیل غبرګون ښیي. ټکنالوژي په دې کې مرسته کوي چې د جګولو پر وخت غلط حرکت اصلاح او د حرکت بهیرونه بهتره کړل شي. دا په اصل کې یو کوچنی روباټ دی چې د شا کڅوړې پر څیر په شا پروت وي او له کارګرانو سره مرسته کوي. دغه الکترونیک موټرونه ځواکمن دي او د خلکو ملاتړ کوي. په اوسط ډول په ساعت کې 1 تر 1.5 ټنه وزن ورباندې راکمېدای شي. دا په دې دلالت کوي چې کارګران اصلاً څومره کار کوي او څومره زیار باسي. کېدای شي په راتلونکي کې د پاکټونو لیږدونکي او روغتیا پالان هم له بهرني سکلیټ ګټه واخلي. روبوټونه اوس لا سختې او پیچلې وظیفې په غاړه اخلي، خو تر اوسه لا هغه د انسان کنټرول ته هم اړتیا لري. خو په راتلونکي کې ښایي په میلیونونو کارځایونه له منځه ولاړ شي. په متحده ایالاتو کې 10% او په سلواکیا کې څه باندې 10% کارځایونه، خو بیا هم 100% کې له انسانانو صرف نظر نشي کېدی. ولې تر اوسه لا په انسانانو حساب کیږي؟ ډیره ساده خبره ده، ځکه چې روباټونه ټول هوښیار نه دي. دغه اصلي نیمګړتیا ده. په تیره د اکمالاتو په برخه کې مو ولیدل، خصوصا د کرونا په مهال، چې ځینې شیان تر مخه نشي پلان کېدلی. بیا باید سړی زر هر څه له سره عیار کړي. دغه کار نصب شوي غیر مرتجع روباټیک سیستمونه نشي کولی. دا هر څه لا درته نوي نه ول، نو له کوره د لیفراک چلول بیا څنګه؟ د کالیفورنیا دغه نوتاسیسه شرکت خپل چلوونکي په مجازي ډول د نړۍ د اموالو زیرمو ته لیږي. د توکو د جګولو ماشینونه یا خپلواک چلیږي یا دا چې د ستونزو پر مهال یا حتی دایم د دفتر لخوا کنټرولیږي. زموږ اصلي نظریه دا ده چې خپلواک موټرونه نن سبا هم ممکن دي که کوم انسان پکې البته برخه ولري. هغه کېدای شي په زرونو کیلومتره لیرې ناست وي، خو یو څوک خپلواک او خپل کاره لیفت تراکونه په یو وار څارلی شي. موږ عادي کارګرانو ته هم د دې امکان ورکوو چې له لیرې کار وکړي. دا هغه امتیاز دی چې تر اوسه د دفتر کارکوونکو ته ورکول کیږي. که په نیو جرسي کې ستاسو په زیرمتون کې اړتیا وي، نو یوه تڼۍ کښېکاږئ او په ورته وخت کې یو څو مجازي او ډیجیټالي چلوونکي ستاسو اړتیا پوره کولی شي. لارې او ټکسیګانې هم له لرې چلول کېدای شي. د راتلونکي روباټونه ښایي همدا وي.